دا و ملګری جاوید اختر چې خپل معاغه نظم یې په چغه باندې تاسو ته واورو او په دې پسې د دې دستوري سحره چې د چا په سر ده د چغه کتاب خالق ښاغلی شیرزاده ساجد د هغه په دې شعرونو باندې راغواړم چې تاسو ته خپل کلام هم واورئ او څو خبرې هم وکړي تاله پیدا چې کړمه زه په زړه چاودون ګلونه تاله پیدا چې کړمه زه په زړه چاودون ګلونه لکه سپرلی به دې خواره کړم په ژوندون ګلونه او ما ته ملګرو د سپرلي اندازه ولګېده ما ته ملګرو د سپرلي اندازه ولګېده چې مې جانان وربل کې ایښي و پرون ګلونه او پرون پښتون په خپل نظر و شهنشاه د وطن ولې په سترګو کې نن وشو د پښتون ګلونه او بېګا مې ولیده چې سر یې په زنګون ایښی و ایله مې ولیدل په ژوند کې په زنګون ګلونه بېګا مې ولیده چې سر یې په ژوندون ایښی و ایله مې ولیدل په ژوند کې په ژوندون ګلونه او جنون پې زور شي ښار ته ځي د چا د کور په طرف کله چې یاد شي په صحرا کې د مجنون ګلونه او څه به دروغ وایم چې ستا رخسار ته ګل ووایم والله چې نه خوري ستا د مخ سره سمون ګلونه او ساجده ګل به په لاس درشي خو د خدای په فضل په عقل کله دې خپل کړي افلاطون ګلونه سټیج ته راغواړم د دې شعرونو د دې کتاب سختن ښاغلی شیرزاده ساجد صاحب چې راشي او تاسو ته خپل خوندور کلام واورئ شیرزاده ساجد او څو خبرې وکړي ټولو راغلو مېلمنو ته پخیرالي وایو او بیا د ټولو مېلمنو ډېر موږ مشکور یم چې هغوی دلته رالو خپل ډېر په هغه مصروفه وخت کې موږ دپاره وخت وایستو بیا خاص کر ساحل صاحب دلې پرویز شاهین صاحب دلې او روغاني صاحب هم ډېره مننه کوو چې هغوی ټول ملګرو ته ټلیفونونه وکړو دا د ټول د دې پروګرام دا د په خپل سر اخیستی نو زه به دغه ووایم یو نظم غزل به ووایم اصل کې هم ماته پته نه وه چې موږ به پکې هم څه وایو واده ستا دی او دا یو غزل دی وایي په ښار کې ګرځې خو زما د زړه په ښار نه راځې په ښار کې ګرځې خو زما د زړه په ښار نه راځې په لارو ګرځې خو زمونږ د کور په لار نه راځې او خوږه جانانه لږ مې پوهه که دا څه وجه ده خوږه جانانه لږ مې پوهه که دا څه وجه ده چې د اغیار غوندې راځې لکه د یار نه راځې خوږه جانانه لږ مې پوهه که دا څه وجه ده چې د اغیار غوندې راځې لکه د یار نه راځې او دا مې د مینې بیدارۍ کې کمزوري ښکارېږي دا مې د مینې بیدارۍ کې کمزوري ښکارېږي چې خوب کې هم راله په عمر کې یو وار نه راځې او مه وایه داسې چې د چا ماته حاجت نشته دی مه وایه داسې چې د چا ماته حاجت نشته دی په کار د هر چا یې خو ته د چا په کار نه راځې مه وایه داسې چې د چا ماته حاجت نشته دی په کار د هر چا یې خو ته د چا په کار نه راځې او نن مې د ژوند د شهید زړه په روضه پیښه نه کړې نن مې د ژوند د شهید زړه په روضه پیښه نه کړې پوهه یم بیا به مې سبا لا په مزار نه راځي او د جانان کلي ته خو ځې ساجده بیا نو ولې د جانان کلي ته خو ځې ساجده بیا نو ولې واپس په سرو سترګو راځې مګر خمار نه راځي دا ملګری شیرزاده ساجد خپل خوندور کلام یې تاسو ته واورو